دا موږ تاسو چې کله غصه شو نو بیا خلکو ته د میندو نومان اخلو د پلانکی زوی دومره زړور دی د پلانکی زوی یا هغه د قوم نوم یې ورته اخلو قوم یې یادوو چې د ده مور خو د پلانکي قوم ده الله موږ له دې نه منع کړي یو الله موږ ته فرمایي په داسې لقبونو باندې څوک مه بولئ ابو جهل ته خو ابو جهل خپلو خپلوانو کلیوالو نه وې دا خو مسلمانانو لخوا په ده باندې نوم کېښودل شو ابو جهل کافر و خپلو خلکو خو به ابو الحکم باله دویم حکم الله موږ ته دا کوي ولا تلمزوا انفسکم په خپلو ځانونو باندې عیبونه مه وایئ د یو چا عیب بیانول لمز دا هم ګناه کبیره ده د مسخرې په توګه باندې وي یا د مسخرې نه همداسې د ده بې عزتي کوې د ده عیب بیانوې دا ګناه عمل دی ګناه کبیره ده دا موږ ته آداب راوښودل شول دې سره بې اتفاقي راځي له یو بل نه نفرتونه پیدا کېږي ولا تنابزوا بالالقاب او تاسو په بدو نومونو باندې لقبونو باندې یو بل مه بولئ دا هم په موږ کې ډېر زیات یو ښکلي نامه د یو کس وي یو ښکلی نوم وي خو لیکن بدل یې کړو کله نوم د تور ور باندې کېږدو تور څه شو تور څه شو سور څه شو سورکای څه شو دا په الوانو رنګونو باندې د یو چا بلل شین سترګی غوږور داړور دا نومان دي ګناه والا نومان دي الله عز وجل فرمایي داسې چاته مه وایه یا یو چاته بدکاره ویل او فاسقه فاجره او بدینه انسانه او فاحشه او کافره او فاسقه الله هم دې وساتي دا مه وایه چاته الله عز وجل فرمایي مدینه منوره کې د ابو جهل علیه اللعنه زوی عکرمه د اسلام راوړ څنګه چې د اسلام مقابلې کړې وي خو چې اسلام یې راوړ به اسلام ته ډېر عظیم خدمتونه حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه ترسره کړي نو ځینو خلکو به باله جا ابن جهل ابن ابي جهل د ابو جهل زوی راغی دې باندې به د خاطر دروندي ده ابو جهل ته خو ابو جهل خپلو خپلوانو کلیوالو نه وې دا خو مسلمانانو لخوا په ده باندې نوم کېښودل شو ابو جهل کافر و خپلو خلکو خو به ابو الحکم باله اوس خو زوی مسلمان دی ته یې زوی ته عکرمه نوم واخله خپل نوم یا ستا مسلمان ورور دی اخونا لقب ورته وکړه زموږ وروره خو دا صحابه کرامو کې دا خبره خوره وه چې کله به دی مجلس ته راته نو یوه نیم به وي یاره د ابو جهل زوی راغی د دې سړي پلار خو ډېر لوی د جهالتونو پلار و دی به په دې باندې زیرېده الله عز وجل آیتونه را نازل کړه ولا تنابزوا بالالقاب پلار هم چاته مه یادوئ دا موږ تاسو چې کله غصه شو نو بیا خلکو ته د میندو نومان اخلو د پلانکی زوی دومره زړور دی د پلانکی زوی یا هغه د قوم نوم یې ورته اخلو قوم یې یادوو چې د ده مور خو د پلانکي قوم ده الله موږ له دې نه منع کړي یو الله موږ ته فرمایي په داسې لقبونو باندې څوک مه بولئ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان بد نوم دی دا د بدکارۍ والا وروسته له ایمان راوړلو څخه د دې دوه معناګانې کیږي یو دا چې ته خو مسلمان یې دا چاته چې ته دا نومان اخلي هغه هم ستا مسلمان ورور دی دا خو ته ګناه کبیره کوې او ګناه کبیره سره سړی فاسق جوړیږي نو دا فسق فاسق جوړېدل دا ډېر بد نوم دی د ایمان له نوم سره ستا نوم خو مؤمن او مسلم دی له دې سره د فاسق لقب لګېدل دا خو ښه خبره نه ده ته ولې ځان فاسق جوړوې په دې سره ورته خپله فاسق کېږي ته مسلمان ورونه په بدو نومونو باندې یادوې او یا دا معنا
چې دا تا د فاسق یا بدکاري نه ویلي دي نو هغه خو ستا مسلمان ورور دی مه ورته وایه دا د ایمان سره د دې فاسق او د فاجر لقب یو ځای کول دا تا ته نه ښایي که په ده کې د ګناه عمل موجود وي الله به یې ښه کي الله به د توبې توفیق درته نصیب وګرځوي